وایو دې خلکو ته چې بچي پکې عالم کې والله نه کوي پیدا ټول بچي دنیا پسې ورسر کی قسم په خدای بیا په پلار سومانه هغه بچي پلار ته د میخو د مزدور نه پس پک نظر اجه صرف دنیا زدر او دین نه دیستا قسم په خدای کا مور تر مور په نظر ګورو قسم میرا تو خر کا پلار تر پلار په نظر ګورو اجه خزو کی د خزي ابیا د مور پلار نی یادو ساته ګوره دور بل شان روان دي نن د نت زمانہ بدل کړي دا کشر کل چې کمرست درنه پیدا دی او روان دی صرف دنیا ته متوجه کا قسم په خدای کا تا تپلار و یو مور تبیا مور دنیا سره دین ورته وخایا مور پلار ورته وخایا ګور ځان لم دنیا ما خرابه پاغه سکت زوی به ډېرې پیسې وګټي پتون کې به سبا ګرځي مزمم نه کې بیل ما ځبې پیسې به سره رستا پیسې تا دا په سپک نظر ګوري و چې دا پلار بڑ شنو خدا دا مور سټر ماته کوي دا بل شنو خدا مکه وای ګوره زماده خبره ووره ګوره په دې عمل وکړي په بچو یوازې دنیا ته متوجه کې چا چې بچی صرف او صرف دنیا ته متوجه کړي دین ورته نه غوري ورشه نه دا خپلار او د مور حال وګوره په خبر کې او په مردار کې او زبل کې دا وی د سپو جوړ دی نظر وته بچی د دې سو په انګلند کې پروت دی سو په امریکا کې پروت دا بچی سوک سکے چې دا دلته بل سنبال کې بچی د انګلند کې خدای سره مزه کوي بچی دی په امریکا کې خپ پیسې ګټي او بل سر مزه کوي او تدلته کې بل د لزنه تړي او بل د زمکه تور خته کوي پتن دردا بچی ولا دا بچی څه کوي بچی دی په روس کې پروت دی په جرمني کې پروت دی بچی دی په امریکا کې پروت دی بچی دی په لندن کې پروت خوشاله ہے زما بچی پیسې ګټي زما بچی په امریکا کې د ډېر دولت یو ګټل د خدای سره مزه کوي شوي شرط کوي منځ نه کوي او تدلته پروت دی سبا چې سپیس او غزه په بدل مټا کو تبل تړي زنه بدل بل تړي خبر کې بده بل چي دعا به تاسو کو نه کی شرط دا بچي ولچي ځان لګټه کوي د پلار پکار نشي ځان له پیسې وګټي او د مور پکار نشي د مور په جنازه کې شرکت ونه کی او د پلار جنازې ته دا بچي کې نه ني په شرط دا بچي بچي هغه چې پلار د جنا پوته ودريږي وی لمبای هغه بچي نه دي چې پوزي ته رومال نه ویلو پلار ولا بل لمبای هلکه ګوره دا ما دا خبره سختي دی په دې مخه پکې هغه بچي چې پوزي ته رومال نه ویلو پلار ولا بل لمبای او دا پلار په عورت ولا بل لاس راکایږي او پلار ولا بل سنبالي دا بچي خر دی او دا پلار هم غټ خر و چې بچي ته دا تعلیم ورکړي بچی هغه دی چې پلار ته ودرېږي او پلار ولامبای بچی هغه دی چې پلار له کفن ورکي بچی هغه دی چې پلار کټ له اوږه ورکي بچی هغه دی چې پلار قبر ته ښکته کړي بچی هغه دی چې پلار له زنه وتړي بچی هغه دی چې کینې او دی پلار ته دعا وکړي بچی هغه چې پلار پسې خیرات وکړي بچی هغه چې سترګو نه پلار پسې اوښکې وبهیي بچی هغه دی چې ختم ورپسې وکړي تلاوت ورپسې وکړي ذکر ورپسې وکړي دعا ورته وکړي او بچی ثواب ورته وبخي بچی هغه دی چې د هغه پلار کم دوستان درې ورځې تعزیت ته را روان دی او دی ناست دی او په هغه دوستانو چې یو شربت وکړي او پلار ته دوا وکړي دا بچی دا نه دی چې په امریکا کې ناست دی پیسې ګټي او په لندن کې ناست دی ښځې سره مزې کوي او پیسې ګټي او پلار یې وایي زما بچی دی که نه او لندن کې دی که نو ډېرې پیسې وګټه ډېر دولت یې وګټه او زما بچی فخر کوي بچی په لندن کې دی ستا په لندن هم شلق را پرېږده په دا بچي دی ته م غوی یې او بچی دی م غوی دی دنیا کې دې پکار نشو آخرت کې دې پکار نشو دا بچی دې نو پر دې خلې دنیا بچی دې په لندن او په امریکا کې د دنیا بچی دې څه پکې زما دا خبرې وروره قسم په خدای دا د فائدې خبرې بچو باندې علم کې حفظ کړي هغه بچی چې قرآن ته ناست دی هغه دې په دنیا کې پکاريږي او په آخرت کې به پکاريږي هغه بچی چې د پیغمبر حدیث ته ناست قسم په خدای اړه به سر خوريږي دنیا کې به پکاريږي او په آخرت کې به پکاريږي قبر کې به پکاريږي رب دې مطمئني چې زمانه وروسته یو بچي قرآن ته ناست او د پیغمبر مبارک حدیث ته ناست نفل دې نه کوي قرآن ته جناس دا کمال حدیث ته جناس دا کمال خوب عبادت خوب عبادت مال غلره دې جوړ کړه بچو نا خدا کا زمانہ میں ابو یوسف مور چلا اقرادن نشوې کتل او ما بچي خو نن ناس دې مولانا سوزګار خېلو سره نه او زموږ ته پتا نه کله ګزګار خېلو یہ مولوی لوگ یہ مدرسے والے پرانا تہذیب بیکورڈ لوگ یہ کیا کرتے ہیں ہم نے تو آسمان سر پر اٹھایا ہے
دا پتلون دغه اخې پرتوګ باندې متیاج د خر لکې شاته یو ستا لکې ټی مخې تاوېدان ده چې ته را ملا پسې خبرې کوې ما ته داسې ښکاري چې زه یم تا نه د سپي نه هم بتر او د خر نه هم بتر د پیغمبر وارث پسې خبرې کوې تا کې انسانیت دی چې د یهود خپل مذهبي مشر پسې خبره کوي چې د عیسایان خپل مذهبي مشر پسې نن خبره وکړه چې د هندو ګوره هغې کې هغه اچوت والا مذهب هم شته چې د مذهبي مشر پسې نن سبا خبره وکړه چې د سکھ وکړه خپل مذهبي مشر پسې او ته لګیا یې مولوي لوګ اور یې مدرسې او یې فلان او یې فلان او فلان فلان ځان ته وګوره د هسې خولې نه مې بده خېږي چې پتلون دی اچولی دی ټول اندامونه دې پکې لوړ جوړې ښکاري مړه تم خبرې کوي دا لباس د انسانیت کا د خر ټیپ ما چوا لباس د انسانیت کا خدای ته ودرېږه جومات کې مخامخ الله ته ودرېږه او د الله دین کې چا در رسول دی هغې پسې خبرې مه کوه که د دنیا کې د جبه چاړی نه نو په قبر کې به دې په خوله کې لړمانان ګرځي او د خولې نه به دونه به دې ګل جبه باره